د باچا دربار کې اعلان وشو چې ارحم به قتل کوو، دی راوغواړئ. بیا ښاپیرۍ په ګوته باندې یو اشاره وکړله او د ارحم دپاره یو قیمتي اس راوستو. بیا ارحم په اس کېناستو او مور یې ځان سره روانه کړه او د باچا دربار ته حاضر شو. د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې زوړ شان کور و چې هلته ارحم خپلې بوډۍ مور سره اوسېدو. د ده دا مور ډېره زیاته کمزورې او په سترګو باندې ړنده وه. د ارحم دوه مشر روریانو چې د یو نوم جبیر او د بل نوم سلمان و. دا دواړه د خپلې علاقې غټ غټ تاجران او ډېر زیات مالداره وو. دی دومره مالدار و چې دی به په یو غټ محل کې اوسېدل او په علاقه کې به د ټولو نه ګرانې کپړې دی اچولې او د دې په دسترخوان به هر وخت قسمه قسم خوراکونه پراته وو. خو د دې په زړه کې د خپلې هغه مور دپاره کمې چې په خوارو باندې دی رالوی کړي وو ذره برابر مینه او رحم نه و. کله کله به زبیر ارحم ته اوازونه کول او ورته به ویل چې ارحم ای ارحم ته دې مور له روټۍ ورکې او که نه، او ته د دې مور خیال ساتي او که نه. ټول ورځ کور کې هسې پروت یې، تا نه د دې مور خیال ساتل هم نه کېږي چې نور څه نه کې، کم از کم د دې مور خو خیال ساته که نه. زبیر به هسې په خولې باندې داسې خبرې کولې خو هغه به په خپله د خپلې مور خیال نه ساتلو او بس د ارحم د رټلو دپاره به یې کله کله داسې قسم خبرې کولې. دا زبیر د ارحم نه مشر و، دې وجه به ارحم د زبیر ترخې ترخې خبرې اورېدلې خو څه به یې ورته نه ویلې او معافکو به یې. او د مور چې څه قسمه خدمت و هغه به ارحم په خپله باندې کو د کمرې صفایي به وه، کو د دوایانو پیسې ورکول به و، دا ټول به ارحم په خپله باندې کول. ارحم به په بازار کې پردې مزدورۍ کولې او درنې درنې بوجۍ به یې اوچتولې د دې دپاره خپلې مور له د روټۍ او د دوی پیسې را پیدا کړي. یو ورځ د ماسپښین ټیم او ډېر زیاته ګرمي وه. ارحم ډېر زیات ستړی و، د بازار نه واپس رالو. هغه چې وکتل د هغه مور د تندې نه ډېره زیاته خرابه شوې وه او کمرې کې چې کوم د اوبو منګې پروت و هغې کې اوبه نه وې، تش پروت و. مور یې چې څنګه ارحم ته وکتل، بچې اوبه راکه اوبه راکه بچې. مور یې چې داسې حالت کې صحیح کړه نو ارحم ډېر زیات خفه شو، د اوبو منګې راواغشتو او بهر د کوی طرف ته د اوبو دپاره روان شو چې هغه تې په میلونو باندې لرې و. او چې بیا کله واپس رالو نو په خپلو لاسونو باندې خپلې مور له اوبه ورکړئ او بیا یې وله په خپو م یخې یخې اوبه واچولې او خپې م وله ووینځلې. بیا د ارحم مور ارحم له په مخ باندې لاس کېښو، ډېرې زیاتې دواګانې ورته وکړلې او ورته یې وویلې چې ته ما سره ډېره زیاته مینه کې او الله تعالی دې تا له دې بدلې درکړي او الله تعالی دې تا ته داسې اوچت مقام درکړي کوم چې ستا په سوچ کې هم نه وي. د ارحم په سترګو کې اوښکې رالې او وی ویل چې مورې په دواړو جهانو کې د ټولو نه غټ دولت زما دا دی چې زه ستا خدمت وکړم او ما ته د غټ محل او د ډېر مال حل خواهش نشته، بس زما خواهش دا دی چې ته خوشحاله اوسېږي. بیا په دغه شپه باندې ارحم په خپل کټ کې په خپل ځای باندې خپله مور سملولو دې کړله او دې بلې کمرې ته راغی او ځان ته یو زوړ شان پوزکې واچو په هغې باندې سملاسته، خو دله خوب نه ورتلو او ده ته سهارنۍ خبره رایادېده. کله چې د ده مشر ورور زبیر ده ته وویلې چې زما دا نوې اسپه چې کومه راغلې ده د دې صفۍ وکړه او ده ورته انکار وکړو نو هغه ډېر زیات رټلی و سهار. ارحم ورته انکار ځکه کړی چې د ده مور بیماره وه او ده دا غوښتل چې زه د خپلې مور خدمت وکړم. بیا دې په دې سوچونو کې پروت و، نیمه شپه شوه چې د نیمې شپې په کمره کې عجیبه شان خوشبو خوره شوه او دا خوشبو داسې ښایسته خوشبو وه چې ارحم ډېر زیات حیرانه کړ او هغه ګیر چاپېره کتل چې دا خوشبو د کمې راځي. بیا د ګیر چاپېره کتل چې د کمرې په یو ګوټ باندې نظر شو چې هلته یو ډېره ښایسته پیغله جینۍ په یو ګوټ کې ولاړه وه چې هغې خشته سپینې کپړې اچولې وې چې د هغې په سر باندې د رڼا او د نور یو تاج و او د هغې سترګې ډېرې زیاتې خشته وې او هغه ډېره زیاته حسینه وه. ارحم چې ورته وکتل نو ویې ویلې چې ته څوک یې؟ ته چې ته ښاپیرۍ یې؟ ښاپیرۍ په خندا شوه. ښاپیرۍ دې خندا سره د ارحم ټول ستړیوالی ختم شو. بیا ورته دې ښاپیرۍ وویلې چې ارحم یریږه مه زمانه، زما نوم آفرین دی او زه دې خوا کې غرونو کې اوسېږم او زه دغه خواته غرونو کې د پیریانو سرداره یم او زه کله کله ستاسو کور باندې او دې خواته کورونو باندې چکر وهمه، خو ما تر نن ورځې پورې ستا شان فرمانبرداره زوی نه و کتلی. ارحم ډېر زیات حیرانه و، ورته وویلې چې ښاپیرۍ ته زما د دې غریب خانې کور کې څه کې؟ بیا آفرین ښاپیرۍ د ده طرف ته جوخته رالاله او ورته یې وویلې چې ستا مور چې تا ته روزانه د زړه نه کومې دواګانې کوي هغه تر عرشه پورې رسي او اوس زه الله تعالی د ستا مدد دپاره رالیږلی یم. او بیا ورته وویلې چې ما ته پته ده چې ستا وروڼه تا باندې ډېر زیات ظلمونه کوي او تا ته ډېر په سپک نظر باندې ګوري، خو هغې ته دا پته نشته چې د ستا نه به الله تعالی په دې علاقه کې ډېر زیات خیر خوروي. بیا آفرین خپل نوراني لاس د ارحم طرف ته ورمخکې کو او ویلې چې ارحم زه ستا دپاره دلته د ملغلرو راکولو دپاره نیم راغلی او زه تا مالداره کوم نه، دا دولت خو ستا وروڼو سره هم دی خو د هغې په زړونو کې سکون نشته. زه تا ته به داسې علم او داسې دواګانې ښیم چې ته به د هغې په وجه باندې د خپلې مور چې کوم نظر دی هغه واپس راوستی شي او په دغه علم باندې به ته د خپلې علاقې ډېر خدمت وکړی شي.
بیا د ارحم په زړه کې امید پیدا شو. وی ویلې چې آفرین که چېرته دا ممکن وي چې زما د مور نظر به واپس راشي نو زه د دې دپاره هر قسم خدمت کولو ته او هر قسم محنت کولو ته تیار یم. آفرین ورته راجوخته شوه او وی ویلې چې ارحم ځان تیار کا. روزانه د شپې په دې ټیم زه راځم او تا سره به ملاویږم او تاله به زه ډېرې خسته اجازې او دواګانې در کوم. خو یاد ساته چې ستا وروڼه به په تا باندې نور هم ظلم او زیاتې شروع کوي او کیدی شي تا د دې کور نه هم وباسي. بیا رحم وویلې چې زما الله زما دپاره شته که نه. بیا به رحم د ورځې په بازار کې مزدوري کوله او د شپې به یې دغه ښاپیرۍ نه روحاني علم حاصلو. آفرین به دې ته دا طریقه ښووله چې څنګه به د دواګانو په ذریعه باندې د بیمارانو علاج کې. ارحم به دا علم زده کو او وروسته ورځه به یې په مخ باندې روحانیت راښکاره کېده. بل طرف ته د ده رونو زبیر او سلمان د سره حسد نور هم زیات شو او دوی به دا سوچ کو چې موږ خو ده ته سمې ډېرې کنځلې کوو خو دې خو زموږ په کنځلو باندې موږ ته څه نه وایي او د ده په مخ باندې دومره ډېر سکون وي. بیا زبیر سلمان ته وویلې چې سلمانه ستا خیال دی ارحم ته هره شپه دې په خپله کمره کې ناست او د نیمې شپې چا سره لګیا وي خبرې کوي. چېرته د جادو زده کولو ته خو لاس نه دی اچولی او هسې نه چې دې جادو وکړي په موږ باندې او زموږ جایداد باندې قبضه وکړي. بیا سلمان وویلې چې او ستا دا خبره صحیح ده موږ له پکار دی چې موږ دې ته د خپل کور نه وباسو او یوازې دې نه دا مور هم ورسره د کوره وباسو تر څو چې دې دلته وي نو موږ ته سکون نه میلاویږي او موږ به دا ووایو چې ارحم په خپلې مور باندې جادو کړی دی. بیا دې ظالم رونو خپل رور ارحم ته یو خطرناک سازش جوړ کو او بیا دا دواړه رونه د خپل علاقې یو قاضي له ورغلل او ورته یې ویلې چې ارحم د خپلې مور د بیمارۍ نه غلطه فایده اخلي او خپل کور ته پیریان راغواړي. بیا یو شپه ارحم د خپلې مور په خپو باندې سر ایښی او اوده و چې په دې ټیم کې د دې علاقې قاضي ځان سره پولیس والا راوستی او راغو. بیا قاضي د کمرې دروازه وټکوله او ویلې چې ارحم بهر ته روځه او ویلې چې تا باندې دا دعوه ده چې ته د دې علاقې پیریان راغواړې او په خلکو باندې جادو کې او ستا وروڼو په تا باندې شکایت کړی دی. ارحم ډېر زیات حیرانه شو او ویلې چې قاضي صاحب دا ټول دروغ دی زه خو بس د خپلې مور خدمت کوم. بیا زبیر مخکې راغی او ویلې چې دې دروغ وایي او بېګا د شپې ما دې پخپله کتلې دی چې دې یو پیری سره ناست او لګیا وي خبرې کوي او دې زما مور هم مړه کول غواړي. بیا چې مور خبر شو هغه ډېر زیاته خفه شوه او جړلې او ویلې چې نه ګورې زما زوی داسې نه دی زما زوی خو زما ډېر زیات خدمت کوي. بیا قاضي فیصله وروله چې ارحم ته به دا کلي پرېږدې او تا باندې دا کلي بند شو ته به دې کلي ته نه راځې او ته خپله دا بیماره مور واخله او اوس هم په دې ساعت باندې د دې کلي نه وځه او که سبا سهاره پورې ته په دې کلي کې په نظر باندې رالې نو تاله به حکومت سزا درکوي. د ارحم زړه مات شو ډېر زیات خفه شو خپلو وروڼو طرف ته یې وکتل خو د ده وروڼو د ده دپاره په زړه کې هېڅ قسم رحم نه و. بیا د خپل هغه زوړ څادر راواغېشتو او خپله ړنده مور یې د لاسه ونیوله او د کوره بهر روان شو او دغه کلي پرېښو کوم کې چې ډېره کوټې رالوی شوی و. بیا ورو ماښام شو او نور په ښکته کېدو شو او ارحم خپله مور په شا کړله او د یو ریګستان طرف ته روان شو. چې د سره نه د خوراک څه او نه د څښاک څه سامانو بس د سره خپلې مور دواګانې وې او ښاپیرې چې ولکم علم او وظیفې ورکړې وې هغه ورسره بس. بیا په لاره د ډېر مزل کولو نه پس ارحم ستړی شو او په لاره کې یو غټ کاڼی و چې هغې ته یې اډه وواله او کېناسته او بیا مور ته وویلې چې مور یې ما ته معافي وکړه زما په وجه باندې ته یم په دې بوډۍ ځان باندې د کوره رابار کړې. مور یې ارحم ته په سر باندې لاس کېښودو او وویلې چې بچې ته چې چېرته یې زه به هم تا سره وملته یم او خدای پاک دې هر څه ته ګوري هغه به زموږ دپاره څه ناسه لار کولو کي. بیا چې کتل نو په هوا کې هماغه شان خوشبو شوله چې وی کتل نو هغه ښاپیرۍ راله. دغه ښاپیرۍ ارحم له د لاسه ورکړله او ویلې چې ته کله د کوره روویستې نو په دې خفه کېږه مه دا ستا ناکامي نه ده بلکې دا ستا د کامیابۍ شروعات دی. ستا وروڼو خو ته د خپلې ځمکې نه وویستلې خو الله تعالی به تاله ډېره غټه کامیابي درکوي. بیا یې وویلې چې ما پسې شاته راځه او زه تاسو یو داسې ځای ته بوځم چې هلته یو د صبر خزانه پټه پرته ده. بیا ارحم پاسېده او دغه ښاپیرۍ پسې شاته شاته ور روان شو او دغه د غره لمن کې دومره تیاره وه چې ډېر په مشکله باندې به لار په نظر باندې راتله او د دې علاقې د یخې هواګانې به د ده جسم سره لګېدې او د ده جسم ځای په ځای وچودلو او په دغه کاڼو کې په مزل باندې د ارحم د خپو نه وینې روانې شولې خو ده په دې حالت کې خپله مور په شا کړې وه او روانو. ارحم ډېر زیات ستړی شوی و ملا یې ډېره زیاته ستړې شوې وه سا شوی و خو د ده په زړه کې د مور دپاره ډېر محبت و خپل الله تعالی باندې ډېر کلک ایمان و. بیا ډېر مزل نه پس د مور خپل زوی ته وویلې چې بچې ته خو به ډېر زیات ستړی شوی او د دې مور د دې ړندو سترګو نه به یې اوښکې رابهېدې او د ارحم په ملا باندې به ورغورځېدې. بیا د مور د زوی ته وویلې چې ما همدلته د کاڼي سره خوا کې چېرته پرېږده او زه وتښته ته خو خپله زندګي کم از کم بچ که که نه
زما په وجه باندې ستا زندګي عذاب شوی دی. ارهم د خپلې مور خپې په خپلو لاسونو کې ونیولې او ویلې چې مورې په خدای مې دې قسم وي که چېرته زما د پوره زندګۍ قیمت باندې تا ته د یوې لمحې سکون هم میلاویږي نو زه په دې باندې خوشحاله یم او خپله ټوله زندګي پرې ورکولې ته تیار یم او ته په ما باندې بوج نه یې. ته خو زما دپاره داسې خزانه یې چې د دې حاصلولو دپاره زه محلاتو پرېښو ته هم تیار یم او ته زړه مه خوره الله تعالی مونږ سره شته که نه. بیا څه وخت پس بیا په هوا کې خوشبو شوله او دغه ښکلې خشته ښاپیرې راووتله او ارهم طرف ته جوخته راله او د دې نوراني جسم په تیاره کې د یو شمې شان ځلېده او بیا ارهم ته وویلې چې حوصله بېلمه او خپله حوصله به ډېره غټې او هغه مخامخ هغه غار ته وګوره. د دغې غار نوم کوه دلزم دی او په دغه غر کې ډېر زیات پیریان دي خو همدغه ځای دی چې دغلته به ستا مور ته سکون میلاویږي او د دې علاج به کېږي. ارهم چې کله بیا سر اوچت کو ویې کتل نو مخامخ یو ډېر غټ غر و چې دغه غر د پاسه وریځې ګرځېدې او داسې لګېده چې دا غر د وریځو سره خبرې کوي. بیا دی چې کله دغه غر طرف ته جوخ لاړل نو د ښاپیرې په خپله ګوته باندې یو غټ کاڼي طرف ته اشاره وکړله چې په دغه اشاره باندې دا کاڼي په منځ وچودو او دې کاڼي کې یو غټه دروازه کولو شوه چې دننه یو شنه شان رڼا راووتله او څنګه چې بیا ارهم دننه ورلو نو دته داسې محسوس شو چې لکه دې یو بلې دنیا ته راغلی وي. د غار دننین دیوالونه داسې رڼا کوله داسې لګېده ته به شنه شنه بلپونه پکې لګېدلي دي او د دغه ځای اوبه داسې خشته خوږې او داسې یخې وې داسې لګېده ته به د جنت اوبه دي. بیا د ښاپیرې یو نرم ځای طرف ته اشاره وکړله او ارهم خپله مور هغه ځای کېښینوله. بیا د ښاپیرې د غار نه مختلف قسم جړي بوټي راوړل او هغه یې وټکول او د هغې نه یو قسمه شربت جوړ کو او ارهم ته یې وویلې چې دې سره به ستا د مور ستړیوالی ختم شي خو یاد ساته چې دا د ستا د مور د سترګو علاج نه دی. ګورې د هغې د سترګو نظر راوستلو دپاره به ته د ځنګل نه یو بوټی راوړې چې د هغې نوم نورې بصیرت دی. ارهم چې دا واورېدل نو په مخ باندې خوشحالي راله او تپوس یې وکړو چې دغه بوټي به ما ته چېرته میلاویږي. ما ته ووایه چې زه ورپسې اوس وځم او راوړم. ښاپیرې چې دا واورېدل نو ویلې چې هغه ګل د دې غر په څوکه باندې یو داسې ځای کې دی چې په کوم ځای باندې د نور راختو نه بعد د نور لومبنی شوا لګي خو د دې دا لاره اسانه لار نه ده. په دې لاره کې داسې قسم خطرناک پیریان ناست وي چې هغه د انسانانو نه ډېر زیات نفرت کوي او دغه پیریان به ستا د یارولو ډېر زیات کوشش کوي او دوی به تاله ستا د رونو په شکل کې راځي. دوی به تاله دا دمکیانې درکوي چې موږ ستا مور وژنو. نو اوس ته ماته ووایه چې په دا کې دومره همت شته چې ته خپله مور دلته یوازې پرېږدې او دغه خطرناکې لارې باندې لاړ شي. بیا ارهم چې کله خپلې مور ته وکتل نو هغه ډېره په سکون باندې اوده پرته وه. بیا ارهم د ښاپیرې ته وویلې چې چا سره د خپلې مور دواګانې وي نو هغه ته د دې دنیا هېڅ قسم خطره هېڅ هم نشي ویلی او زما هېڅ قسم یره نشته. زه به ځمه دغه ځای ته او دغه بوټي به خامخا راوړم. بیا د ښاپیرې ارهم له یو کاڼی ورکو چې دغه کاڼي به د ستوري په شان رڼا کوله. د ښاپیرې وویلې چې دا کاڼي واله او دا کاڼي به تا ته لار ښي چې کله تا نه لاره ورکېږي یا تا باندې پیریان حمله کوي نو دا کاڼي راخله خپلې سینې سره لګوه او د خپل الله تعالی ذکر کوه ستا مدد به غیبي کېږي. بیا ارهم د ښاپیرې شکریه ادا کړله او دغه کاڼي جیب کې واچو او د غر د څوکې طرف ته په سفر باندې روان شو. لاره ډېره زیاته خطرناکه وه. په څه ځینو کې به ډېرې زیاتې کندې وې او څه ځینو کې به څوکیدار کاڼي وو او دا د غر لاره داسې وه چې د لاندې پرېوتو خطره به ترې ډېره وه او ډېر زیات خطرناک اوازونه به راتلل. ارهم لا نیمې پورې نه ورسېدلې چې د ده مخې ته یو عجیبه شان نظاره مخې له راله. ده ته په نظر رالل چې د ده دواړه رونه زبیر او سلمان په بازار کې د سونې سمې ډېرو سکو د پاسه ناست دي او دوی دواړو ارهم ته اوازونه کول چې ارهمه بېوقوف مه جوړېږه واپس راځه دا وګوره موږ تا له سمه ډېره سونه جمع کړې ده. دغه بوډۍ مور دې په غر کې پرېږده او ته ترې راځه او موږ به تا له دومره ډېر مال حال درکو چې تا به د دې کلي د ټولو نه مالدار انسان جوړ کړو او تا سره به د کلي د ټولو نه خشته جینۍ واده وکړي. ته څه کې به دغه بوډۍ مور باندې. ارهم یو ساعت ولاړ او دا منظر یې کتو. ده ته خپله غریبي را مخې ته شوه چې ده به ټوله ورځ په بازار کې دا درنې بوجۍ په اوږه باندې اوچتولې او څومره په سخته به یې پیسې ګټلې او زړه کې لږ شان لالچ راغی چې دا خو څومره ډېرې پیسې دي. خو اچانک ده ته د خپلې مور لاس رایاد شو چې ټوله شپه به مور ده ته په تندي باندې لاس ایښي و دواګانې به یې کولې. بیا ارهم وویلې چې ای مکارو پیریانو غلې کېنئ دولت خو د لاس خیرې دی دولت خو به ځي راځي خو اصل دولت خو د مور دعا ده. ما ته ستاسو د سرو زرو هېڅ ضرورت نشته ځان سره یې سنبال کا. څنګه چې ارهم دا وویلې نو هغه منظر اچانک د لوګي په شکل کې غیب شو او پیریانو ښه ډېرې چغې ووالې او غیب شول او بیا ارهم مخکې روان شو چې مخکې هواګانې نور هم ډېرې زیاتې تیزې شوې او ارهم ته داسې لګېده چې د شاته نه دې څوک ځان پسې راکاږي چې اچانک د ده غوږونو ته د خپلې مور آواز راغی ارهم بچې ما بچ کا د دې غر د دیوالونه ما مړه کوي بچې واپس راځه
ما ته دغه بوټي نه دی پکار، ما ته خپل بچی پکار دی، واپس راځه. ارهم چې دا واورېدل نو ډېر زیات حیرانه شو. څنګه چې را واپس کېدو نو ده ته دغه ښاپیرې خبره را یاده شوه چې دا پیریان به تاله ستا د مور دمکي درکوي، خو ته به د دې په خبرو کې نه راځې. بیا ارهم زر هغه کاڼې راواغېشتو او خپلې سینې سره یې ولګو چې د دې په وجه باندې د ده سینې ته ډېر زیات سکون میلو شو او دی پوه شو چې دا یو شیطاني چالو. د ده مور خو هغه ښاپیرې سره محفوظه ناسته وه. بیا ارهم ځان سره وویلې یا الله ما له صبر راکې او مخکې روان شو. اخره کې ارهم د غر څوکې ته ورورسېدو. هلته یو وړه شان موړه وه چې هغې باندې یو سپین ګل والا بوټي و او د دغه ګل نه به داسې رڼاګانې راوتې چې داسې به لګېده چې په زرګونو ستوري دلته راغونډ شوي دي. او همدا هغه بوټي و چې د دې نوري بصیرت نوم و. او څنګه چې ارهم دغه بوټي ته لاس کولو کوشش وکړو نو یو غټ پیری راغی او د ارهم مخې ته ودرېده چې دا پیری تک تور او سم غټ و چې د ده سترګې د اور نه جوړې وې. دې پیري ویلې ای مسافره ودرېږه، دا د ګل بوټي به صرف هغه کس ته ملاویږي کوم چې د ټولو نه قیمتي شی ما دپاره قرباني کي. تا ته به دا بوټي هله ملاویږي چې ته ماله خپله ځواني او خپل ښایست راکې. که ته ماله خپل ښایست راکې نو په بدل کې به زه تاله د دې ګل دا بوټي درکم. ارهم ډایرک ویلې چې ای پیریا که چېرته زما د حسن په بدل کې زما د مور نظر واپس راځي نو اوس په دې ساعت زما د حسن واخله ستا شو. زما دپاره ټولو نه غټ ښایست دا دی چې زما د مور نظر راشي. دغه پیری ډېر زیات حیرانه شو ځکه چې د اوسه پورې داسې انسان نه و لیدلی چې هغه د ده سره د خپل ښایست سودا وکړي. څنګه چې ارهم د خپل ښایست د قربانۍ باره کې خبره وکړله نو ډایرک دغه پیري یو غټه دماکه وکړله او غیب شو. په اصل کې دا پیری نه و بلکې دا د ده یو امتحان و. ارهم دغه بوټي رامات کو او په خپل کمیس کې دننه پټ ونیو او دغه د غر د څوکې نه واپس لاندې را روان شو او هغه په منډه منډه هغه غار طرف ته ورسېده کوم غار کې چې د ده مور پرته وه. په دغه غار کې دننه ښاپیرۍ ولاړه وه چې هغې کله وکتل نو ډېره زیاته خوشحاله وه او ویلې چې ارهم تا نن دونه غټه کارنامه وکړه چې نن پورې دومره غټه کارنامه چېرته پیریم نه وه کړې. تا د خپل ښایست او د ځوانۍ پروا هم ونه کړله، په دې وجه خو ته خدای پاک کامیاب کړې. اوس داسې چل وکړه چې د دې ګل پاڼې راواله په اوبو کې واچوه او دغه اوبه خپلې مور له په سترګو ولګوه. بیا ارهم د دې ګل دا پاڼې په اوبو کې لندې کړې او ډېر په مینه مینه باندې خپلې مور له په سترګو باندې کېښولې. بیا دغه ښاپیرۍ روحاني دواګانې ښه ډېرې وویلې چې په دې سره په دې غار کې دننه ډېرې زیاتې رڼاګانې شوې او بیا سلو سلو د ارهم مور خپلې سترګې کلو کړې او ارهم ته ډېر په مینه باندې وکتل او ویلې چې بچې دا خو سهار شو لکه چې. ارهم خپلې مور ته وویلې چې تا ته په نظر هر څه راځي، اوس تا ته زه په نظر راځم. بیا د ارهم مور خپلې سترګې پوره کلو کړلې او چې ارهم ته یې وکتل نو هغه ورته په نظر باندې راتلو او ویلې چې زما زویه سبحان الله څنګه چې ستا اخلاق خشته دي همداسې خدای پاک ستا مخ هم خشته پیدا کړی دی او ته بالکل ما ته په نظر باندې راځې. بیا مور او زوی یو بل له غاړه ورکړه او ښه ډېر یې وژړل، خو دا ژړا د خفګان نه دا د خوشحالۍ وه. ښاپیرۍ م یو سیټ ته ولاړه وه، دې ته یې کتل او موسکۍ کېده وه. بیا د ښاپیرۍ ارهم طرف ته راجوخته شوه او ویلې چې ټیک ته ستا د مور نظر خورا خو د ستاسو کلي کې ستا وروڼو ستا خلاف یو بل سازش جوړ کړی دی. ستا وروڼو باچا ته خبر ورکړی دی چې ته یو جادوګر او تا خپله مور مړه کړې ده او اوس تل یې غرونو کې پټ شوی او لګیا د حکومت خلاف سازشونه جوړی او د بادشاه فوج راوتی دی، تا لټۍ ستا په تلاش کې دې طرف ته راوتی دی. ارهم چې دا واورېده ډېر زیات خفه شو او دې ښاپیرۍ ته یې وویلې چې ما چا سره څه زیاتې کړی دی، زه خو بس خپلې مور سره خوشحاله زندګي تېرول غواړم. ښاپیرۍ ولې په اوږه لاس کېښود او ورته وویلې چې خیر دی خفه کېږه مه، په نیکو خلکو باندې په دې دنیا کې امتحانات راځي او ته یارېږه مه، ته به دې ځل کلي ته ځې خو د خلکو د خدمت دپاره به ځې او ستا د مور دواګانې به تا بچ کوي. بیا دې ښاپیرۍ په هوا کې لاس تو کو چې دې سره یو ښایسته تیز رفتاره اس را پیدا شو چې دا ډېر زیات قیمتي و. بیا ارهم ته وویلې چې په دې اس باندې ځان سره مور کېنوه او کلي طرف ته روان شه او څنګه چې د کلي منځ ته ورورسې نو خپله مور د اس نه کوزه کو د لاسې ونیسه او بیا ګوره چې الله تعالی ستا څنګه مدد کوي. ارهم خپله مور په اس باندې کېنوله او د ښاپیرۍ د تلو نه مخکې ارهم ته وویلې چې ګوره ارهم مصیبت لا اوسه پورې ختم نه دی او د باچا ډېر تور زړه دی، هغه ته صرف مخامخ رنګینه دنیا په نظر راځي خو د زړه صفاوالی ورته په نظر نه راځي. بیا ارهم د کلي طرف ته روان شو خو ارهم ته دا پته نه وه چې هلته په بازار کې زرګونه خلک او باچا په خپله باندې د ارهم د مرګ په انتظار و. خو اوس ارهم یوازې نه و، ارهم سره خپله یو داسې مور هم وه چې هغې ته په خپلو سترګو باندې د ټوله دنیا په نظر راتله اوس چې د دې په شونډو باندې صرف د الله تعالی ذکر و. بل طرف ته په بازار کې زرګونه خلک راغونډ شوي وو او د ارهم د مرګ په انتظار و. نور په غورځېدو و، ماښام ټیم و، د باچا په دربار کې یو غټه تخته تیاره شوې وه چې هلته جلاد یو غټه توره ریستې وه او ولاړو په انتظار. سلطان په خپل تخت باندې ناست و چې هغه ډېر زیات غوسه و. دغه باچا سره خوا کې زبیر او سلمان ولاړو
چې دی ډیر زیات خوشاله و ځکه چې دی خپل منصوبې کې کامیابېدو والا و. بیا زبیر رامخې ته شو. سلطان ته ویل چې سلطان محترم نور انتظار مه کوه بس دی. هغه جادوګر ارهم به اوس واپس نه راځي او هغه به زمونږ بېګناه مور په غرونو کې مړه کړې وي او هغه ستا د حکومت نه باغي شوی دی، ستا حکم نه مني او هغه چې اوسه پورې را پیدا نه شو نو په دې وجه باندې هغه ته د قتل سزا ورکه. بیا سلطان خپل وزیر طرف ته وکتل او د قتل حکم یې جاري کو چې په دې کې په دروازې باندې نظر شو چې د دروازې طرف نه یو تیز رڼا راله او د اس د خپو د ټپاري اواز تیز را روان شو. خلکو لاره پرېښوله او بیا دغه دوړې چې لږې شان ختمې شوې چې ویې کتل نو ارهم په سپین اس باندې ناست دی او د باچا طرف ته را روان دی. خو دا ارهم اوس هغه ارهم نه و کوم چې ډېر زیات غریب و او په شلېدلو کپړو کې به ګرځېدو. نن ارهم تکې سپینې کپړې اچولې وې او د ده په مخ باندې ډېر خشته نور و. د ده شاته 4 سپین رنګ کې پیریانو چې هغې خپل لاسونو کې څه شی نیولې و را روان ورپسې شاته. ګیر چاپېره ډېره زیاته خاموشي شوه. زبیر او سلمان چې ده ته وکتل نو هغې رنګ ووهلو او د هغې په خپلو سترګو باندې یقین نه راتلو چې ارهم ژوندی را روان دی. ارهم د سلطان تخت ته مخکې راغی، د اس نه راکوز شو او سلطان ته یې ډېر په ادب باندې سلام وکړو او سلطان ته یې وویل چې سلطان ته زه یاد کړی وم، زه حاضر یم. خلکو ما ته جادوګر ویلې، خلکو په ما باندې د مور د قتل الزام لګولی دی او همیشه دپاره حقیقت هغه نه وي کوم چې په نظر باندې راځي. حقیقت هغه وي چې الله تعالی خلکو ته ښکاره کوي. سلمان را مخې ته شو، چغې یې ووهله چې دا دروغجن دی، دروغ وایي او دا ټول د جادو کړی دی. دا د منلو خبره ده. یو مزدور کونکس سره داسې غټ اس ته کمې را پیدا شو؟ دا د ضرور جادو کړی دی او په جادو یې را پیدا کړی دی. هغه بیا شاته طرف ته اشاره وکړله. شاته دغه پیری نه وه، د ده مور وه چې په پرده کې ولاړه وه. مور یې د مخ نه پرده خوا کړله. خلکو چې وکتل ټول خلک حیران شو ځکه چې د دې سترګې د مخکې په شان ړندې نه وې، د دې سترګې بالکل ټیک شوې وې. مور یې د بادشاه طرف ته وکتل او بیا یې د زبیر او د سلمان طرف ته وکتل او وی ویلې چې بچو تاسې خو داسې ګڼلې وه چې زه مړه شوې یم، خو الله تعالی زما د زوی د ارهم د صبر او د دومره ډېر خدمت په بدله کې الله تعالی ما له سترګې واپس راکړې. بازار کې ټولو خلکو نارې اوچتې کړې، ټولو وې سبحان الله الحمدلله. خلکو د ارهم په حق کې اوازونه اوچت کړل. سلطان ډېر زیات حیرانه شو ځکه چې د خپلې زندګۍ کې داسې معجزه چاته نه وه کتلې. سلطان د تخت نه راکوز شو او د ارهم د مور مخې ته راله او سر یې ښکته کو او وی ویلې چې مور یې ما معاف که، زه د دې غدارانو په خبرو کې راغلی وم، ستا زوی خو ولي دی، موږ په یو ولي باندې تهمت لګولی و. بیا سلطان شاته د زبیر او سلمان طرف ته وکتل چې هغې ډېر زیات یېرېدلي وو او خپلو سپیانو ته یې حکم وکړو چې دا دواړه غداران رونیسئ. دې دواړو په خپل رور باندې غلط الزام لګولی و او د دې نه علاوه خپلې مور سره هم ظلم کړی دی. دا دواړه په جیلخانه کې ګیر کې. خو بل طرف ته ارهم اوس هم پریشانه و ځکه چې ده ته د ښاپیرۍ خبره یاده وه چې مصیبتونه به لا اوس هم ختمیږي نه. بیا چې وکتل نو اچانک په محل کې یو خادمې رامنډې وهلې او سلطان ته یې وویلې چې سلطان راشه ستا په لور باندې بیا هغه دوره راغلې ده. حکیمانو هم جواب وکړو او بل طرف ته د شهزادي ساګانې لنډې لنډې کېږي او طبیعت ډېر خراب دی. سلطان چې خپلې شهزادي لرالو نو رنګ یې داسې تک زیړ وتښتېدو ځکه چې دا د ده واحد یوه لور وه او د یو کال نه په داسې بیمارۍ کې مبتلا وه چې د هغې علاج حکیمانو سره هم نه و. بیا سلطان ارهم د لاسونو نه ونیو، مینت یې ورته وکړو چې ته د خپلې مور نظر واپس راوستی شي نو ولې ته به زما د لور علاج نه شې کولی او زه تا سره دا وعده کومه که تا زما د لور علاج وکړو دا ټیک شوه نو زه به تا له د خپل سلطنت نیم حصه در کوم. ارهم ورته جواب کې وویلې چې سلطان شفا ورکول خو زما په لاس کې نه د الله تعالی په لاس کې دي، خو زه به خپل کوشش کومه. ارهم بیا د باچا لور له بوتلو. د باچا لور په خپل کټ کې پرته وه چې د دې رنګ تک شین تښتېدلی و. بیا ارهم حکم وکړو چې په دې کمره کې څومره ډیوي او شمې بلې وي دا ټولې بند کې شابې. څنګه چې په کمره کې تیاره شوه نو ډېره زیاته خوشبو خوره شوه کمره کې او ښاپیرۍ حاضره شوه. دې ځل د ښاپیرۍ په خپله هم فکرمنده وه. بیا دې ښاپیرۍ ارهم ته وویلې چې دې ته هېڅ قسم مرض نشته، په دې باندې ستا دوه وروڼه چې کوم دي سلمان او زبیر هغې پې جادو کړی دی. بیا ارهم تپوس وکړو چې ښاپیرۍ ما ته دا ووایه د دې نه به زه دا جادو څنګه لرې کوم. دې ښاپیرۍ یو تور شانکاڼې ارهم له په لاس کې ورکړو، ورته یې وویلې چې بېګاله ټوله شپه به ته د ښاپیرۍ کټ سر ته کښېنې او د سورت رحمان تلاوت وکړې. خو یاد ساته چې دغه پیریان به تا ته مختلف قسم شکلونو کې راځي، کله به تا له ستا د پلار په شکل راځي او کله به تا ته اور رامخې ته کوي، مختلف قسم حربې به کوي او تا به یارولو کوشش کوي. او که تا د یو سیکنډ دپاره هم تلاوت ودرو نو یاد ساته چې د باچا د لور روح به همیشه دپاره د پیریانو په قید کې راشي. بیا چې کله شپه شوه نو ارهم ځان ته مصله واچوله او تلاوت یې شروع کړو. بیا چې کله ورو ورو نیمه شپه شوه نو د کمرې ګیر چاپېره دیوالونه په ډکېدو شول، یخې یخې هواګانې شروع شوې. بیا ارهم ته داسې محسوسه شوه چې د ده په غوږونو کې لګیا دی څوک خبرې کوي. ارهم ودرېږه ستا مور مړه کېږي، ودرېږه ګینې ستا مور مړه کېږي. ارهم د دې پیریانو په خبرو باندې توجه ورنه کړه او خپل تلاوت یې نور هم تیز تیز شروع کړو.
بیا ارهم ته داسې محسوسه شو چې په کمره کې اور لګېدلی دی او د ده طرف ته ورو راجوختېږي او دې سوځوي، خو ارهم دې طرف ته هم څه توجه ورنه کړله. بیا چې کتل یو تور خطرناک شان پیری راووتلو چې هغه ارهم باندې حملې کولو او د مرۍ باندې زور کولو کوشش کولو او وی ویل چې ته څوک یې چې ما نه د باچا لور بچ کې، زه به دا ټول سلطنت ختمومه. دا و د دې کهانۍ ډومبنی قسط. که تاسو د دې کهانۍ دویم قسط کتل غواړئ نو ویډیو لایک کې، چینل سبسکرایب کې او کمنټو کې چې زه تاسو له دویم پارټ هم جوړ کړم.